بسم الله الرحمن الرحیم. اروماتیک، کاربوکسیلیک، اسیدونو او د هغوی مشتقات. نو دا بنزین دی او یو هایدروجن ته بدلی په کاربوکسیل ګروپ باندې ته نو دې ته بنزویک اسید وایي. او که چېرته دوه هایدروجنونه بدل کړي په بنزویک اسید په کاربوکسیل ګروپ باندې او هغه پرله پسې راشي مثلا که نه داسې نو دې ته موږ پیتالیک اسید یو پیتالیک اسید باندې یا یو دوه بنزین ډای کاربوکسیلیک اسید هم دیته یو کاربوکسیلیک اسید. مشتقات تکرار شو منګه د کاربوکسیلیک اسید derivatives ته نو ایسیډ هلایډ کو اخلو دا سی ډبل بانډ او هایدروجن دی یا کلورایډ دی نو دې ته بنزوایل کلورایډ ویل کېږي benzoyl chloride. او کو دا بدل کو په نایتروجن باندې نو دې ته بنزاماید یو بنزاماید او که یوازې ایسټر جوړ کړو که نه موږ سره ایسټر جوړو سی ډبل بانډ او دی دلته هم او دی دا زه په میتایل بدلوم هایدروجن ما بدل که په الکایل ګروپ باندې دې ته بیا میتایل بنزویټ ویل کېږي میتایل بنزویټ دلته میتایل بنزویټ دا سی ټریپل بانډ ان چې دی دې ته بنزونایټرل هم وایي بنزونایټرل دا بنزو ټکي ورته ځکه استعمالوي چې دا کاربن یو هایدروجن هم نه لري چې کوم بنزین سره وصل دی دې وجه نه دې ته موږ بنزونایټرل ټکي ورته استعمال کوو موږ او دې ته فینایل سینایډ هم وایي فینایل سینایډ مشهور چې دی لکانو په بنزونایټرل باندې دی یو بل کمپاوند کو اخلو انهایډرایډ پاتې شو که نه مشتق دی د کاربوکسیلیک اسید دا بنزین دی سی ڈبل بانڈ او
سی ډبل بانډ او هلته بیا بنزین دی. نو د بنزویک انهایډرایډ وایي. بنزویک انهایډرایډ